إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم ونور هداك. جنتیان چې کله جنت ته داخل شي الله به ورته قسم قسم نعمتونه ورکي. د هر جنتی په کور کې به څلور ولي به څلور، یو د شاتو او یو د سوچو پیو آلو او یو د خوږو اعلی مزیدارو یخ اوبو او یو د شرابو. خو د جنت شراب دا به نه نشه پیدا کوي نه به سردردې پیدا کوي، به داسې مشروبي لکه د لذت دپاره خلک چې د انګورو د اوبس کې جوس کې. او خدای کم از کم د یو جنتی به دوو یا ښځې خدای به طاقت ورکړي جنتی له، او بیبیانې به یې څونه خشتئ. حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی خوبصورت انتها بی داسې خشته بی چې د دې په نلي کې دننه کم مغز د بار نه بخکاري او چې اوبه سکینه به په دې ګورګوړو کې بار نه ښکاري، شفاف بی لکه بعضې د تسبو دانې مزیداري وي نو تسبو هغه تار پکې د بار نه مخکاري. خوراک به څنګه دی به په کټ کې ملاستي او چې کم شي ته زړو شي هغه خوراک به له دې خولې له راکوشي. انزل پکې نشته چې دا خیرن دی یا سپری پې شوی د انزل غواړي، د دې ضرورت پکې نشته. سخاوالی پکې نشته چې دا ګنې سخا میوه ده، چې کومه میوه راوشو کوي فوراً به د هغې په ځای بله میوه زرغونه شي. جامې به څنګه د انارو د بوټو په شان بوټي به څه به د انارو وي دننه پکې دانې وي او څه به د جامو بوټي د جامو شکل به د انار وي چې دی هغه انار رامات کی او ماتې کی جوړه به تې د ریخم وروځي. وا بیچی جنت کې لوږه نشته تنده نشته، بیا د اوبه خلک ولسکي دا ډوډۍ ولې خوري، دا به د خوند دپاره لکه باید سړی موړي او بیا هم خوراک خوري او تندی نی او څوک شربت ورکي تږي نه او د خوند دپاره اسکي او جامې به هم خیرنېږي نه. لکه اوس هم بعضې خلکو جامې خیرنه نی خو هسې د خوند دپاره جامې اچوي. دې ښځو ته نه ګوري چې ودونه یې څو جوړی جامې جوړی، چې د پردي کلي کې واده شپږو جوړی دی جوړی نو خیرنېږي نه. وایي دا یو مې د اومې ده او دا یو مې د میلمنو ده او دا یو مې د خپې ارتې ده او دا بله د خپې تنګې ده. ټول مال ښځو خوړه خفه کېږي. د سړي خپل وادي یو جوړه ځان نه جوړه کړي او د ښځې به چې د پردي قام کې وادي هم بله سپېنځلس جوړی جوړی. ما تپوس وکړم دا ولې زما یو ماشومه لور څو جوړی مې بچې را دومره جوړی څه کې یو کاپي ده که نه. ما ته بابا دا یو چې واغوندم نو ایسار له بیا دا ناغوندم خلک ګوي چې دا خو یې پرونه چولې ده. مطلع یو لیش دی په دې پوهېږي. د ښځو دا یو عادت دی او بیا چې ډوډۍ ورته کېږي نو هغه قیمتي جوړه به او روجي په لمن کې یا په لوپټه کې واچوي پیو شرموي زما رونو. نو دا مې دې پورې وی چې جامې خیرنېږي نه خلک یې اچوي. ولې اچوي؟ دې دپاره چې ودرېږه خلک مې دا دویمه جوړه وویني دا درېیمه مې وویني لکه دا د ښځو عادت دی. نو جنت کې به هم جامې خیرنېږي نه د خوند دپاره به یې خلک اچوي. حضور پاک نه صحابه یو ځل تپوس وکړو وایي د دنیا په دې ولو کې خو دننه خټه مې او کاڼي م پکې، د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته وی یو خټه به مشک او زعفراني او کاڼي به زمرد هیرې لال جواهراتي. دا به د جنت په ولو کې دننه وی دوړه پکې شته وی یو دوړه م پکې شته خو هغه دوړه هغه خوره به زعفراني. نور پکې نشته او رڼا به جنت کې نور نشته او شپه پکې نشته همیشه به روځي. غم پکې نشته تکلیف نشته یو بل سره بغض حسد نشته. ټول به داسې لکه د انسان یوړه او چې څه پکې غواړي ملاویږي. ولهم فیها ما تشتهي انفسهم ولکم فیها ما تدعون. څه غواړي وړه کې د څه تېرېږي هغه به ملاویږي. نو زمونږ طالبان خصوصا د افغانستان بعضې ملکو علاقو او زمونږ د پاکستان د بعضې قبایلی علاقو طالبان هغې د نسوارو بلد دي. وی جنت کې به نسوار ملاویږي که نه
برغې پکې شته نسوارو د ټکولو په یا هغه ټکېدو والا سټکي والا ماشین یو ځل اخبار لیکلي په 400 کې دروازې 15 منه نسوار خرڅېږي. ما د چا هغه اخبار د طنز نه وخو وي تاسو کلي کې خو 15 منه خرڅېږي. مې بنوالو نه هم تپوس وکړه هغې پکې لاچي او بادام اچوي. لاچي او بادام یې په سوټو او شرمول نسوار خو سوټه ده. ما نه طالبان تپوس کوي زه ورته اکثر وایم خفه کېږئ مه تاسو کې هم بعضې بئ نسوار ښه شی نه دی. نو طالبان وي څه دم د سره نشته د نسوارو چې راته وښیئ چې مونږ پې خدای د نسوارو نه واړئ. ما سره داسې دم دی چې هغه دم د استعمال کس بیا به نسوار نه کوي. بیا څه شی دی؟ د چرګې سوټي ته ګوره که نه دغه شی دی. خولې نه چې وتو کې دغه شی ته جوړ شو. دغه سوټه د سړي په خوله کې پرته وي. خدای هم د نسوارو نه واړوه که څوک یې کوي. په دې ژبه مونږ څوک یادو؟ جواب نه الله. درود شریف د چا پې وایو؟ رسول الله مبارک. او د قرآن تلاوت پې کوو که نه کوو؟ نو دې کې ګنده چې دی غټ دلیل دی. اسراف کې پیسې دې لګي. غاښونه حضور پاک وایي مسواک مګه چې غاښ دې صفی خوله دې صفی. نو ته په نسوارو ګنده کې او بیا بوی هم د خولې نه ځي. اوس شکر دی مخکې رواج ډېر و اوس څه ګزاره کړې ده. سوشل سیزونه رالل که نه له دې سره دغه شو. غټ غټ ډبي به و جومات مخې ته به یې لاول ډبې راویسته نو د سپلای کې به یې ومنډه. د جومات به ما د یو سړي وي دا نسوار څنګه دي؟ مې دا خو ستا د دلیل نه پته ولګېده ستا نه پته ولګېده چې ښه شی نه دی. ویې څنګه؟ مې دا یې سپلای کې ولې ومنډل؟ خو جومات ته د وړو نو که نه نو ښه شی نه شو که نه زما وروڼو. نو طالبانو یې نسوار به پکې که نه ځکه لکه چې څه تېرېږي جنت کې میلاویږي نه. جنت کې به ګندګي نه قڼه شته نه سترګو چخه شته نه لاړه شته او نه پکې دا ګنده څیزونه شته. ښه زړه کې به د دې سوال نه راځي. ستا زړه کې بعضې څیزونه به تېرېږي نه لکه د یو سړي پلار په دوزخ کې د کافر دی دا زړه کې به دا نه راځي چې دله سپارش وکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام پلار دی آزر دی به فرشتې جهنم ته روان کی. ابراهیم علیه السلام به الله ته سوال وکړي الله تا خو ما ته ویلو چې زه به دې نه رسوا کوم او دا خو زما غټه رسوایي ده چې زما پلار دوزخ ته غورځېږي. ایو خزي من خزي ابي وی الله به درته وي سر پورته کا سر به پورته کی وی اوس سر ښکته کا نو هغه پلار به خدای پاک د ده د یو څښا حیوان په شکل بدل کی او په ګندګۍ کې لړلې به دی به ترې نفرت وکړي ابراهیم علیه السلام وروستو به شي فرشتې به یې د خپو نه ونیسي په دوزخ کې به یې وغورځوي. دونه نفرت به الله د ابراهیم علیه السلام د آزر نه د پلار نه پیدا کړي چې دی به بیا سوال نه کوي چې خدای جنت ته یې بوځه. نو بعضې څیزونه به د انسان په زړه کې نه تېرېږي لکه د بچي پیدایش چې زما زوی دې وشي دا به د چا په زړه کې نه راځي. پردی ښځې ته کتل پردی ښځې ته نظر کول دا به جنت کې نه راځي. نو وروڼو جنت کې به خدای دې مسلمانانو له او نیکانو له بالخصوص د داسې نعمتونه ورکي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نه غوږ اورېدلي نه په سترګو لیدلی کېږي او نه چا زړه کې تېرېږي. خدای دې زمونږ او ستاسو نصیب. دا جنتیان به خدای پاک یو ځای کې راغونډ کړي. الله به دې تپوس وکړي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه؟ او الله خوشحاله وي. څه زړه کې ارمان ارزو شته؟ نه الله خو چې څه غواړو میلاویږي. او ګورې د جنت ژوند د دې نه اندازه ولګوئ چې جنتي به هر وخت د الله میلمه وي. نو د کور ډوډۍ بل شانتي او د میلمستیا بل شانتي. نزلا من غفور الرحیم. او میلمستیا بیا د چا؟ د الله. نو چې همیشه میلمه او د الله میلمه نو خوراک به څنګه وي؟ 2 نمبر مسالې جنت کې نشته ښه او نه پکې دا پایو ګډونو اوبو والا پیشته صفا سیزونه به 1 نمبر دا الله میلمه به. جنتیانو پړم سارمان شته نه الله خو چې څه تېرېږي میلاویږي وی نه یو خوشحالي پاته دی به سوچ کې چې بسي. نو رب العالمین به ورته وي چې خدای خوا ګوره نو دی به څوک د نور په ممبري او څوک د زمرد او د قسم قسم جواهراتو په کرسو به ناستی نو دی به وګوري نو الله به وویني. الله به خپل دیدار وکړي. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظره. خوشحاله به الله ته به کتونکي. وی
یو روایت کې 1000 کاله دی بلکې 80,000 چې 80,000 کاله په جنت کې چا خوشحالي تیره کړي د الله په دیدار کې به دونه خوند دي چې د الله د یو سیکنډ د دیدار د وجې نه ورته خوشحاله هېرې شي. الله دې زموږ نصیب. بیا به الله راجمه کې څه موده پس بیا به جنتیانو پړم سارمان شته که نه؟ نه الله بس هغه ستا دیدار پاتې و هم راته شکر دې میلاویږي. نه ګور یو خوشحالي بله شته الله هغه بسي وی ښه غوږ کېدی نو الله به ورته په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع هغې کې به دونه خوند دي چې د دې نه مخکې څونه خوشحالي په جنت کې تېره کړې ده یېره به شي ته دونه خوند به او چې کور ته راځي د الله د اواز هغه ګونج به په دې غوږونو کې پروت دی او دا به تمنی چې خدایا دې خدا خوند به بیا کله میلاویږي. نورونو قرآن شریف خو زمونږ د حضور پاک په امت دپاره نازل دی د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د امت دپاره خو نه دی او نور کتابونه لیکن تلاوت به الله پاک ټولو کوي. ګوره هم به آدم علیه السلام او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام هم د هغې امتیان به وري. نو که قرآن شریف کې خوند نو د یو نعمت په حیثیت به الله په خپل ذات پاک لایقه شان سره په جنتیانو ولې تلاوت کو. تلاوت د قرآن شریف حق دی رونو خامخا کوي. بعضې ملګري به وایي ما له قرآن شریف نه راځي په ناظره. نو سوره اخلاص خو ستاسو له ټولو یاد دی که نه؟ پېژنئ سوره اخلاص؟ قل هو چې تاسو ورته وایئ مانځه کې لولئ دا لولئ 3 ځله چې چا ولوستله رب العالمین د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکوي. 10 کرته چې چا ولوسته الله وله جنت کې محل جوړوي. لولئ به که نه انشاءالله دا خامخا چې کوم ځای قرآن شریف لوستلی کېږي هغې ځای کې برکت وي په هغه خلکو د الله مخصوص رحمتونه نازلېږي.